غدار سړیه ګور به دې واپس راغورځوي، ازار دی د تمام پښتونخوا په تا پسې. نن ما سره په لاره وروان د حسن حد، نن ما ته پړکېده په ټوله لاره یې. ښکاره به شي د بدو په بدل کې درته بد، د ستا زندګي دا د ستا دپاره آینه. ساز یم خالي دی راته سر خوځوه، درته غږېږمه بلا دې واخلم. سلامونه عبدالله افریدي یم، د سبا رنګ د پاڼې نه د سره مخاطب یم. د ساز افریدي صاحب سره مرسته کړې د ملګریو په غوښتنه باندې غوښتلم چې ملګریو له دې څه ریکارډ کړو. ډېره مننه عبدالله، تاسو هم ډېره مننه چې وخت هم وخت کوو موږ له روغلو. غزل یې بېرته ویایم، بس د غزل نه مخکې څو شعرونه دي چې ماتم مې په ځان وکړو لکه شیا په تا پسې. ماتم مې په ځان وکړو لکه شیا په تا پسې، یو څو چغې مې ووهلې بیا په تا پسې. مننه. او بل شعر دی چې غدار سړیه ګور به دې واپس راغورځوي. غدار سړیه ګور به دې واپس راغورځوي، ازار دی د تمام پښتونخوا په تا پسې. چې راغلې له خونخوار بازاره روغ رمټ ژوندی، دعا به دې یو چا وي خامخا په تا پسې. ډېره مننه. او غزل مطلع دو چې دا ګونګه زمانه او دا شمکوره زمانه، زمونږ خلاف ته څه وایي ګوره زمانه. ډېره مننه. او بل شعر دی چې دلته کې به څنګه لمن سپینه وساتې، چې تور در باندې ووایي دا توره زمانه. ډېره مننه. کټ مټ لکه یاري د ستمګرو یې پالم، ساتمه په لستوڼي کې منګوره زمانه. په تا مې شته قربان شم ښه پوره پوره باور، بس وایي دی چې هر څه وایي وروره زمانه. د دې پر ځای چې وغږېږي یاره په بل چا، خپل سر ته دې څادر واخلي سر توره زمانه. ډېره مننه. او مقطع دو چې هېڅکله به ترې ونه شي سپینتیا سازه زمونږ، هېڅکله به ترې ونه شي سپینتیا سازه زمونږ، په خپله د بدنامه او مختوره زمانه. ډېره مننه. او تر تا پورې مې راوړله بازاره آینه، خو خرڅه رانه نه شوه دا سرشاره آینه. ډېره مننه. او زما او ستا خو نشته هېڅ حاجت د آینې، زه ستا یم او ته یې زما دپاره آینه. ډېره مننه. او زما څهره راښایي څه وحشي وحشي وحشي، زه نه کاروم نوره دا خونخواره آینه. نن ما سره په لاره وروان د حسن حد، نن ما ته پړکېده په ټوله لاره یې. مننه. نن ما سره په لاره وروان د حسن حد، نن ما ته پړکېده په ټوله لاره آینه. ښکاره به شي د بدو په بدل کې درته بد، د ستا زندګي دا د ستا دپاره آینه. ډېره مننه. ښکاره به شي د بدو په بدل کې درته بد، د ستا زندګي دا د ستا دپاره آینه. مقطع دو چې ماته شي نو بیا شي په ډیران د غورځېدو، چې ماته شي نو بیا شي په ډیران د غورځېدو، بیا هیڅ نه لري سازه بله چاره آینه. ډېره مننه. ډېره مهرباني سازه وروره د وخت راکولو او د غزلو ویلو. یقینا د ملګریو به هم پروګرام خوښ شوی وي، د بل پروګرام پرې اجازات ته نه غواړم. د الله په امان.